دا وایي د سړي او د زنانه مانځه کې فرق شته او که نشته. د سړي او د زنانه مانځه کې صحیح احادیثو کې فرق نه دی راغلی. مالک بن الحویرث رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا کما رأیتمونی اصلي. داسې مونځ کوئ چې په کومه طریقه تاسو لیدلی ما چې زه مونځ کوم. دا صلو خطاب ته سړو ته علما وایي چې قرآن کې یا په احادیثو کې کوم ځای کې حکم سړو ته شوی دا حکم به زنانو ته ومي، مګر که چېرته یو خاص دلیل راشي په دې خبره چې دا حکم سړو ته دی ښځو ته نه دی. که دلیل نو نو په دې حکم کې زنانه هم داخلي دي. دا صلو ټولو ته دی. دارنګه حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما النساء شقائق الرجال. دې حدیث ته دا معلوم شو یو زنانه تپوس کو چې د الله نبی زنانه باندې احترام راځي. نبی سمع الله انما النساء شقائق الرجال. زنانه د سړو ټوکړه د حصہ ده. دې حکم نه معلوم دا شو چې کوم حکم سړو ته دی زنانو ته هم نه. دیم رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې منع کړي عن افتراش السبع چې تاسو به د سپي په شان سجده کې لیچ نه لګوئ. دارنګه عقبت شیطان د شیطان د ناس نه به منع کوئ، منع کړي. دا په سجده کې دا حکم زنانه ته هم دی سړي ته هم دی. بعض علما لکه شوافیع او احناف هغوی فرق کوي. هغوی نه زنانه به تکبیر په ټیم کې لاس سینې پورې وړي، سړی به تر غوږونو پورې وړي. سجدې په ټیم کې به زنانه بالکل ځان ځمکې سره لګوي او خېټه به د زنګونونو سره یو ځای کوي او په قاعده کې به خپه باندې نه کښېني، تورک به کوي، په کوناټي باندې به کښېني او خپې به په هغه طرف ته وباسي. په دې فرق باندې صحیح احادیث د دې سره نشته. صحیح احادیث دوه روایتونه راغلي، یو د ابو سعید الخدري دی، یو د عبدالله ابن عمر دی. امام بیهقي نقل کړی او امام بیهقي ته په خپله وایي چې وفیهما حدیثان ضعیفان. په دې کې دوه حدیث دي، دواړه سندن کمزوري دي. ابو سعید الخدري والا روایت هم کمزور ہے، عبدالله ابن عمر روایت هم کمزور ہے. ایک کې مطیب بلخی دی او بل روایت منقطع دی او یو مرسل روایت ته امام ابو داود هم راوړی چې سړی به زنانه به کته کېږي، انخفاض به کوي په سجده کې او سړی به اندامونه لرې ساتي. هغه روایت ته مرسل دی، ضعیف روایت دی. دې وجې په ضعیفو باندې احکام شرعي نه بنا کېږي. صحیح دا ده چې د سړي او د زنانه په منځ کې هېڅ فرق نشته. صحیح حدیثو کې فرق نه دی راغلی. کوم حکم چې سړو ته